سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ یاست. نن تاسو ته د یو نوې طریقې سره راغلی یم څنګه کولی شو چې فیسبوک کې د 6 ثانیو څخه زیات سټوري جګه کړو. راځئ اوس یې ګورو چې څنګه دا کولی شو. ښه، دلته ګوره د سټوري جګوم ما سره چې دی تقریبا داسې وایي چې 3 دقیقې سټوري ده. 3 دقیقې سټوري ده. دا زه وړاندې کوم ګورئ 15 ثانیو څخه زیاته نه جګېږي. بعضې ویډیوګانې 6 ثانیو څخه زیاته نه جګېږي. راځئ دا ښه په ارامه باندې جګوو. لاړ به شئ خپل میسنجر ته. میسنجر ته ننوتئ نو د یو چا مطلب اکاونټ ته به ننوځئ یا کوم میسنجر ته د چا چې کله د چا میسنجر ته ننوتئ نو لاندې راشئ دې ګالري ته. دغلته ګورئ دې ګالري فوټو ته دغې ته ولاړ شئ. دیس ته لاړئ نو لاړ به شئ همدغه ویډیو به خپله راواخلئ. ایډیټ به ووهئ. ایډیټ به ووهئ او دلته به لاړ شئ. دې خوا وګورئ لاندې 2 اپشن یې درکړي. یو یې ساوند درکړی، بل یې یور سټوري درکړې ده. نو تاسو به شیر ووهئ یور سټوري، اډ یور سټوري. اوس به وګورو. لاړ به شو دفعه به داسې وګورو چې څنګه کېږي. فیسبوک لږ جدي ټیټ کړئ. زیات طریقه په سختۍ جګېږي، لږ صبر غواړي. دغه دی جګه شو دوستانو. ګورئ پوره فکس 3 دقیقې او 49 ثانیې سټوري ده.